السلام علیکم د سکلز ورډ یوټیوب چینل ټول مرګرو ته په دې هیله چې ټول به درک روغ یاست صحت او عافیت جامې پر تنوالۍ مرګرو د عبدالقیم طاهر یم هیله مند یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوي یاست یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب لایک او د بیل آیکن کې تر څو د موږ هر نوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي. مرګرو نن دا ډېر خوندورې ویډیو اپلوډ کوم. ویډیو ده چې موږ څنګه کولی شو چې خپل فیسبوک پوسټونه وایرل کړو، ډېر لایکونه واخلي، آی ډي مخ ته بوځو، فیموس کړو، مینوال پیدا کړو د آی ډي. نو دا طریقه درته ښیم. هیله مند یم چې که یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. ویډیو مو نه وي دی کړی، ویډیو هم در سره لایک کړئ. راځم په ویډیو شروع کوم. ما څخه مخه تاسو راسئ په فیسبوک به کلیک ورته واخلئ. دا به په دغه فیسبوک ورته کلیک واخلم. تاسو هر فیسبوک باندې کلیک اخلئ فرق نه کوي. صحیح ده ملګرو. بیا به راسئ دغه زه باندې دا پوسټ کومه علامه ده ملګرو، دغه زه باندې به ورته کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو. پر هر څه په اړه کې پوسټ کوئ نو بیا تاسو یې دلته کولی شئ. زه به دلته یو لیکنه راواخلم، کاپي به یې کړم. ما لیکنه مخکې تر مخکې کړې، دغه به دلته پیسټ کړم. کله مې پیسټ کړه ملګرو، د یوټیوب چینل په اړه کې یو لیکنه ده. نو بیا به تاسو راسئ دلته به په دغه ځای باندې فیلینګ ان اکټیویټي دې باندې به ورته کلیک واخلئ. کله مو کلیک ورته واخیست بیا به راسئ دلته اکټیویټي باندې به ورته کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو. بیا مو ورته کله کلیک واخیست کومې لیکنې چې یو څو لیکنې ډېرې مشهورې دي، هغه لیکنې په واسطه تاسو کولی شئ چې خپل پوسټونه وایرل کړئ، پر مخ یې یوسئ، ډېر خلک یې وګوري، آی ډي مو فیموس شي. نو دغه لیکنې ما مخکې تر مخکې کړې، ډسکرپشن کې هم شته، تاسو هغې ځای نه کاپي کولی شئ او خپلو پوسټونو کې استعمالولی شئ. زه به دغه لیکنې درته وښیم. دغه لیکنې دي ملګرو، دغه لیکنې دي. تاسو کولی شئ چې دا لیکنې له ډسکرپشن څخه واخلئ. فرضاً د لیکلي جمعه مبارک او ټوډے از د بیسټ فوټو مای برډ. نن جمعې ورځ ده او زه غواړم چې پوسټ وکړم او دغه جمعې ورځ جمعه مبارک کوم لیکنه دا به زه کاپي کوم، هلته به یې اچوم. صحیح ده ملګرو. دا به زه واخلم، کاپي به یې واخلم، هلته به یې پیسټ کړم. ملګرو کله دلته دا صفحه راوخته نو دلته یې لیکلي اټینډنټ. صحیح ده ملګرو. دغه اټینډنټ باندې به ورته کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو. کله مو ورته دلته کلیک واخیست دلته سرچ بار راځي، دغه ځای کې سرچ بار راځي. صحیح ده ملګرو. دلته دغه لیکنې دا لیکنې ډسکرپشن کې هم شته او تاسو بیا راواخلئ. دا لیکنه ما کاپي کړې، زه به یې اوس پیسټ کړم. کله مې پیسټ کړه سرچ به یې کړم. کومې لیکنې د جمعې مبارکې دا ټولې راغلې. صحیح ده ملګرو. تاسو یې ګورئ چې دغه لیکنې دي او راغلې. نو زه غواړم چې همدغه لیکنه به اوکې کړم. کله اوکې سوه ملګرو، تاسو ګورئ چې دغه لیکنه زما سره زما پوسټ سره ټیک سوه. نو رابسم په پوسټ به ورته کلیک واخلم. کله مې ورته کلیک واخیست دا پوسټ کېږي. ملګرو یو خبره تل یاده ولرئ چې ستاسو آی ډي موډ به پروفیشنل وي. صحیح ده. پروفیشنل موډ به وي تر څو تاسو وکولی شئ چې پوسټ وایرل. ښه ملګرو دا طریقه سوه. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي. که یو څه مو زده کړي لازمي د سره چینل سبسکرایب لایک او د بیل آیکن کې تر د موږ هر نوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي. دغه ویډیو ده. تر بیا بلې ویډیو په هکله یې دا له رفت فرم ها چې سبا د سوکاله پر مختلف اوسئ. الله مو مل شه.